फेसबुक मونږ ته په 1000 ویو باندې 100 روپۍ راکوي، په 1,00,000 ویو باندې 100 روپۍ راکوي او په 1 میلیون ویو باندې مونږ ته 100 روپۍ راکوي. یعنی که مونږ چېرته کې یو ویډیو فیسبوک ته وخېچو او هغه 1000 خلک وګوري نو 100 پیسې مونږ ته میلاویږي، 1,00,000 خلک یې وګوري 100 میلاویږي، او که چېرې 1 میلیون یعنی 10,00,000 خلک یې وګوري نو مونږ ته فیسبوک 100 روپۍ راکوي. ټول معلومات تاسو شریک کوم په دې ویډیو کې، ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ او مخکې لازمي د خپل ملګرو سره شریک کړئ او منشن پکې هم کوي. اوله خبره بس داسې وکم چې مونږ چېرته کې هم داسې ډایرکټ خبر نشو کولی چې په 1000 وي 200 روپۍ راکوي، په 1,00,000 200 راکوي، په 1 میلیون 200 راکوي. دې په منځ کې ډېرې خبرې، خو بیا به هم زه تاسو ته اندازه ښیم چې په 100 وي باندې به 100 روپۍ جوړېږي. ټول نه اوله خبره په دې کې دا چې مونږ چې کوم ویډیوګانې جوړو دا په کومه ټاپک باندې دي. دویم خبره پکې دا وي چې زموږ دا کوم ویډیوګانې چې مونږ جوړو دا خلک ګوري په کم ملکونو کې، یعنی که مونږ اوس وګورو اوس زه ویډیو جوړوم تاسو په سعودي کې ګوري، په دوبۍ کې ګوري، په د انګریزانو کم ملکونو چې یورپ کنټري کې، نو د هغې مونږ ته بیا روپۍ زیاتې میلاویږي. اوس به راشم اندازتن خبره به کوم چې په 100 وي مونږ ته 100 پیسې میلاویږي. فیسبوک کې که چېرته مونږ یو ویډیو اپلوډ کوو په هغې باندې 1000 ویو زموږ راشي، 100 پیسې مونږ ته میلاویږي، 100 ډالر به میلاویږي. په دې باندې مونږ ته $1 هم نه میلاویږي، په دې باندې مونږ ته میلاویږي 0.2 0.3 0.5 یعنې د $1 دغه لږې لږې سي. یعنې په پاکستانو کې به زه خبره وکړم نو تر د 15 روپو نه واله د 25 روپو پورې دا مونږ ته 15 نه واله د 25 روپو پورې دا مونږ ته په 1000 لیدونکو باندې میلاویږي. اوس به راشم که چېرې زموږ دا ویډیو چې کومه دی دا خلک دی دا وګوري 1,00,000 خلک یې وګوري، یعنې 100 کې ویوز په دې باندې راشي، نو بیا به موږ ته 100 پیسې فیسبوک راکوي. بیا به موږ ته فیسبوک راکوي دي ته د $15 نه واله تر د $10 پورې، زیاتر دغه نارمل چې کومه دی د $10 پورې اسانه سره جوړېږي په 1,00,000 ویو باندې په فیسبوک کې. اوس به راشم خبر به زه کوم د 10,00,000 ویو، اکثر به تاسو ویډیوګانې فیسبوک کې ګوره چې 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون دغه شانتې ویوز وي. نو اوس به خبره د هغې ویډیوګانې کوم چې په 1 میلیون باندې موږ ته فیسبوک 100 روپۍ راکوي. کله موږ چې ویډیو اپلوډ کو فیسبوک ته او باندې 1 میلیون ویو راشي د دې موږ ته اسټیمیټډ اندازتن به تاسو ته ووایم چې په دې باندې فیسبوک کې زموږ 100 جوړېږي تر د $80 نه واله $80 نه والا د 150 په منځ کې زیاتره موږ ته $100 جوړېږي. که زه هسې د $100 خبر وکړم د $100 نه پاکستان کې نن سبا کې د 100,000 نه والا د 50,000 پورې دا روپۍ جوړېږي. پرون ما یو ویډیو کړلو د یوټیوب باره کې، د هغې پیسو ته که موږ کمپیر کړو د فیسبوک سره د یوټیوب پیسې چې کومه دي هغه ډېرې زیاتې دي. خو اوس به زه خبره دلته وکړم که موږ وګورو په فیسبوک کې ویوز چې کومه دی پښتانه ډېر زیات اکټیو دي، ډېر زیات دي، نو په فیسبوک کې زموږ ویوز ډېر زیات راځي. نو بیا چې څومره پښتانه کریټر دي ویډیوګانې جوړوي نو هغه فیسبوک نه ښه ارنینګ کولی شي، چونکې د فیسبوک ارنینګ چې کومه دی هغه ډېر زیات کم دی، خو بیا هم ویوز زیات وي نو ارنینګ زموږ ډېر ښه جوړېږي. د دې ویډیو مقصد مې دا و زیاتره زموږ پښتنو پسې خلک خاندي وایي تاسو ویډیو کریشن کوئ او دا څه کوئ او لکه مطلب دا ستا په څه سر دی، بالکل ارنینګ نه کېږي. زه به داسې ویم چې انټرنیټ کې هغه سوشل میډیا د هغه څومره پلیټفارم دي څوم چې دي که نه د دې نه ښه ارنینګ کېږي، ډېر ښکلی ارنینګ کېږي، خو بس محنت غواړي او لږ لږ څه نه څه د فیملي نه سپورټ غواړي. اکثر زموږ فیملي هم موږ ته پښتنو کې زیاتره سپورټ موږ ته نه راکوي په سټارټ کې په شروع کې، ځکه چې هغوی زموږ خبرې مذاق ګڼي، لکه هغه وایي چېرې زموږ د بچی چې دی روډ دی در خپل ټایم په سوشل میډیا او په دې څیزونو باندې خرابوي او دین هېڅ نه جوړېږي. نو زیاتره د ویډیو مقصد مې دا و چې هر پښتون کامیابي وکړي، پرمختګ وکړي او څه نه څه موټیویشن زما د خبرو د ویډیو نه هغې ته میلاو شي. امید لرم د څو غوندې وړې خبرې مې ستاسو خوښه شوي، نو ویډیو را سره لایک کړئ، د خپل ملګرو سره هم شریک کړئ. انشاءالله ملاقات به کېږي په بل ویډیو کې، چېرته هم چې الله مو تل خوشحاله او آباد لره.